اے مسلمانانو واورئ ستاسو ویني ستاسو مالونه او ستاسو عزتونه د یو بل باندې داسې بند او حرام او ناروا دي لکه څومره عزت چې د دې مکې دی څومره عزت چې د ذوالحجې دی او څومره عزت چې د دې ورځې د عرفې دی ان دماءکم د یو بل وینې به نه تویوئ د یو بل د وینو نه ځان وساتئ د مسلمان وینه په ناحقه تویول رسول الله عليه السلام فرمای لزوال الدنيا على الله اهون دا ټول دنیا دی ونړیږي لوټي لوټي دي شي ورانه دي شي الله ته اسانه ده الله په نه خفه کیږي خو که د مؤمن ساس کې وینه په ناروا او په ناحقه تویه شوه الله پرې ډېر خفه کیږي ځکه صحابه ورته وایي د عرفې ورځ د ذوالحجې میاشت او د مکې ښار د دې درې واړو نه د مؤمن عزت د مؤمن مال او د مؤمن وینه ډېره محترمه ده بیت الله دې وران شي د الله کور دی خانه کعبه دې لوټي لوټي شي رسول الله علیه السلام فرمایي الله په دومره نه خفه کیږي لکه د مؤمن په مرګ چې خفه کیږي